جاپان له نورو وړاندې شو د افغانستان سره یې مهمه مرسته اعلان کړه. جزئیات همدې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په افغانستان کې د اقتصادي حالت د خرابېدو سره د ځینو هیوادونو همکاري په زیاتېدو ده. نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د اقتصادي سقوط خبر ورکوي او له نړیوالو څخه غواړي چې له افغانستان سره بشري مرستې ترسره کړي. تازه د چین له لوري اعلان وشو چې د افغانستان سره د $1 میلیون مرسته کوي او د $5 میلیونه په ارزښت خوراکي او طبي مرسته وکړي. تر دې وړاندې چین له افغانستان سره $15 میلیونه نقدي مرسته کړې وه، خو اوس له چین نه وروسته یو بل هیواد هم د مرستو کولو مټې رابډ وهلي دي. تازه د جاپان له لوري له افغانستان سره د $50 میلیونه مرسته اعلان شوې ده. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون رسنیو ته په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې یو بشري ناورین د رامنځته کېدو په حال کې دی. له همدې کبله دوی افغانستان ته بیړنۍ مرستې رسوي او له افغانستان سره د $50 میلیونه مرسته کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.